ویښتیا، روښانتیا او بدلون. ویښتیا، روښانتیا او بدلون. څېړنوال ښاغلي عبدالغفور لیوال د مقالو ټولګه ده چې په بېلابېلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل د لارې. موږ سره اوسئ. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د ویښتیا، روښانتیا او بدلون 8مه مقاله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي: دا نومهالی معاصر ښکېلاک یوه شیوه دا هم ده چې ملتونه په ځان بې باوره کوي. د بېلګې په توګه د یوې ځانګړې ټولنې د وګړو ترمنځ دا تهم عاموي چې ژبه یې د علمي او اکاډمیکو چارو لپاره کمزورې ده. پښتو او دري ژبې نشي کړی چې ټول علم تدریس کړي. په فلانۍ ژبه کې تخنیک او پوهنه نشي ځایېدلی، ځکه نو هرومرو باید نړیواله ژبه زده شي. د نړیوالې ژبې د زده کړې تلوسه دومره زیاته شي چې خپله ژبه له نویو نسلونو څخه هېره کړي. ژبه چې هېره شوه، هویت هېر شو، او له دې سره ملتونه له ځانه پردي شي. ښکېلاک اوازه ګډه کړي چې افغانان یوازې جګړو ته ښه دي، نور په درد نه لګېږي. بس وژل یې زده دي. تاریخ یې د جنګونو، ویاړونو، حماسو او وژنو دی، بل څه پکې نشته. افغانان تلقین شي او بس سنګر ته وغورځي، ټوپکونه وډزوي او له خپلو خپلوانو څخه هدیرې ډکې کړي. ښکېلاک اوازه ګډه کړي چې د فلاني نړیوال پوهنتون څېړنو او سروېګانو ښوولې ده چې افغانان هېڅکله موډرن حکومت نشي جوړولی، او هماغه دودیز او د منځنیو پېړیو له حاکمیتونو سره جوړ دي. د یوه قبیلوي ټولنه ده او خپل دود و دستور لري. دوی ته مدني ارزښتونه، دیموکراسي، بشري حقونه، تولید، اقتصادي پرمختګ، ټولنیز عدالت، ښه حکومتولي، انساني ژوند او داسې نور پردي او کفري مفاهیم ښکاري. عجیبه دا ده چې په وروسته پاتې ټولنو کې ځینې زاړهپال او افراطي ځانساتي جوړښتونه او شخصیتونه د ښکېلاک د همدغو ادعاو په تربیونونو بدل شي، او د ځاني حقارت ښکېلاکي اور ته دوی له دننه پوکې ورکوي. یو مهال مې د افغانستان په اړه د یوه لوېدیځوال څېړونکي مسخره لیکنه لوستله. ښاغلی لیکلي وو: افغانان د موډرنو ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي ارزښتونو د ورخپلولو ظرفیت نه لري. نه پوهېږم دې ښاغلي په کوم ټولنپوهنیز دلیل داسې ادعا کوله. آیا افغانان انسانان نه دي؟ آیا د دوی په وجود کې کوم څه کم دي؟ ظرفیت خو رامنځته کېږي، خو د کومه ازلي ورکړه نه ده. که ټولو افغانانو له ازله تر ابده د نړۍ د نورو ولسونو په پرتله دومره سترګې کمې درلودای، بیا به دا ادعا سمه وه. موږ هم ځکه ملامت یو چې د ستونزو په مهال دې پایلو ته رسېږو. موږ لوی ځواکونه په قرار نه پرېږدي. موږ خواري بې ځایه ده. خدای دې رحم وکړي. زموږ په وس خو څه نه دي پوره. حال دا چې لوی خدای جل شانه امر کړی چې باید په خپل حالت بدل کړو. وروره دا دودیز یعنې ستنې ټولنه ده. دلته لوکس اصلاحات او کوششونه نه چلیږي. د افغانۍ ټولنه ده. دلته ډوډۍ، تولید، پرمختګ دا شیان کفري شیان ګڼل کېږي. دا هېواد تاریخ لري. دلته موږ سرونه ورکوو، وینې بهوو. دلته نورې خبرې نه چلیږي او داسې نور. زه د سنت او مډرنیټي د ټکر بحث ته نه ورننوځم. زما لپاره ټول هغه
سنتونه چې د ټولنې د وګړو د انساني ژوند د شرایطو د ښه والي لپاره مضر نه وي او زموږ د هویت او فرهنګ بې ضرره برخه وي، د منلو او درناوي وړ دي. د مشر احترام، میلمه پالنه، د میرمنو د حریم درناوی او داسې نور ټول د ده ساتلو او پاللو وړ دودونه دي او هیڅکله د ټولنې د پرمختګ مخه نه نیسي. خو دا نشم منلی چې جهالت، سرټمبګي یا ځان وژل یا د تربور مینه سپیره کول ټول عمر د یو د بل په وړاندې په سنګرونو کې لکه کربوړي ژوند تیرول، هغه هم یوازې د واهي غیرت په نامه ښاري او تولیدي ژوند ته په کرکه کتل او داسې نور تش په نامه ویاړونه دي. زموږ د دود، فرهنګ او تاریخ داسې برخې وي چې پرې ویاړلی شو. موږ د خپلو مثبتو او ګټورو دودونو، فرهنګي ارزښتونو او باورونو د ساتلو ترڅنګ د هر ډول انساني، پرمختللي او مډرنې ټولنې د وجود صلاحیت، ظرفیت او پوهه درلودلی شو. یوه ښاغلي یوه ورځ په یوه فرهنګي مجلس کې وویل: یوازې کلیوال ژبه کافي ده. هم هغه ژبه چې زموږ نیکونو او نیکهګانو پرې خبرې کولې. نوي مفاهیم ویونه مو نه دي پکار. د ښاغلی نه و خبر چې د کلي او نیکونو ژبه له ټول درناوي سره په نوي مارکېټ، پوهنتون، اداره او اکاډمیک چاپېریال کې کافي نه ده. نوی ژوند په 25,000 کلیوالو لغتونو نشي چلېدلی. اکاډمیک او اداري علمي ژوند میلیونونه مفاهیمو ته اړتیا او اړمن دي. ښکېلاک موږ له ځانه نامیده کړي یو. ښکېلاک په موږ کې پر ځان تکیه له منځه وړې ده. ښکېلاک په ټولنیزه توګه موږ ځانونو ته معیوب انسانان ثابت کړي یو. ښکېلاک موږ دې باور ته رسولي یو چې ازلي بدمرغه او وروسته پاتې یو. ټول عمر باید اوړه له پنجابه راوړو، کاغذ تشناب له تهرانه او د فوټو کاپۍ ماشین له جاپانه، ځکه موږ ته حکم شوی چې هیڅکله پر خپله ځمکه غنم ونه کرو، په کارځایونو کې کار ونه کړو. موږ خو ګواکې دې ته پیدا شوي یو چې د بل په لاس جوړ شوي ټوپک اوږې ته واچوو او غوړې سڼې چاودې تلې په دښمن پسې وګرځو. که پردی دښمن نه و، د اکا زوی، ورور، وراره یا کافر شوی ښاري هېوادوال خو شته. چې کندوز راوپرځېده نو د ښکېلاک د تلقین له زوره هراتي افغان خپله شتمني مشهد ته وتښتوي، مزاري سوداګر تاشکند ته واوړي او ننګرهاري خو لا وخته ځان پېښور ته رسولی وي. د افغان کډوالو څپو ټوله دنیا پر سر رااړولې ده. هغوی چې پر خپل ټوپکوال تاریخ ویاړي، ځان ورته تر ټولو غیرتي جنګیالی ښکاري. د دې کډوالیو، ډوبېدلو، بې عزتیو، سپکاویو او پردیو هېوادونو ته د تېښتې ویاړ چېرته وړي؟ ستونزه دلته ده چې ښکېلاک راته ویلي دي، بس پروا نه کوي. افغانان خدای همدې ورځې ته پیدا کړي دي. ستا وظیفه همدومره ده چې ډزې وکړې، ډزې. په همدې ورځو کې د ښکېلاک له خولې څخه دغه اوازې ډېرې خپرېږي: سږکال به ډېره مرګونې کال وي. داعش په افغانستان کې په چټکۍ په خپرېدو دي. چې پاکستان ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی، معنا افغانان د سولې لپاره هېڅ خواري نه کوي او بس جګړه دې کوي. تر نیمایي زیات افغانان په رواني ناروغۍ اخته دي. په افغانانو کې د لیونتوب او مایوتوب کچه په چټکۍ سره لوړېږي. د افغانانو ترمنځ خپل حکومت اعتماد 80% کې له منځه تللی دی. سروېګانې ښیي چې ژوند او راتلونکي ته د افغانانو هیله 80% کې رالوېدلې ده او داسې نور. پوښتنه: آیا د
رښتیا داسې سروېګانې کېږي که نه یوازې د ښکېلاکي لابراتوارونو محصول دي؟ که داسې سروېګانې رښتیا وي نو په هره سروې کې چې لږ تر لږه له 1,000,000 خلکو څخه پوښتنې وشي نو هره پوښتنه حداقل $10 ته اړتیا لري چې ځواب او پروسس شي. دا شوي $10,000,000 آیا په $10,000,000 افغانانو ته څو زراعتي، تولیدي او تعلیمي کوچنۍ پروژې بشپړېدلی شوې؟ ولې د دومره سترو لومړیتوبونو پر ځای وارخطا کوونکې سروېګانې کېږي؟ او که دا سروېګانې هسې په ښکېلاکي لابراتوارونو کې کېږي نو هم پوه شئ چې شاته یې خامخا د تحقیرولو، کمتربینۍ او یا روانې ځپنې پلانونه دي. په نوې زمانه کې د ښکېلاک نرمه جګړه یعنې سافت وارفیر پر همداسې اوزارو پر مخ ځي. د یوه ولس روحیات ورځپي، پر ځان یې تر بشپړ بې باورۍ وروسته ښکېلاک ته هومره احتیاجوي چې هر څه پرې ومنلی شي. دا کار اوس یوازې لوی اقتصادي ځواکونه نه بلکې ګاونډی یې هم په پوره هوښیارۍ سره کوي. ګاونډیان بیا د خپلو دغسې روانې اغېزو او راننوتلو لپاره له عقیدوي وسایلو څخه هم کار اخلي. په خپله هره ورځ د تولیدي اقتصاد د ودې له لارې چارې لټوي او موږ ته د پرله پسې خلک رالېږي چې ګواکې د دنیا 2 توت ارزښت نه لري. هېڅ خواري مه کوئ، دا فاني دنیا چې په تولید او ځان په عذابولو نه ارزي. او بس د پنجاب اوړه در روان دي، نور څه غواړئ؟ خپلې روانې اوبه موږ ته راپرېږدئ او پر خپلو شاړو ځمکو کې یا کوکنار وکرئ او یا هم د بل پر وړاندې سنګرونه جوړ کړئ او سره وډزوئ. زموږ او ښکېلاکګرو ترمنځ د پوهې، شعور او ارادې همدومره توپیر دی چې دوی د خپلو ګټو لپاره زموږ هېواد لاندې کوي، خو موږ شپه او ورځ بهر ته د تښتې لارې لټوو او خپل هېواد پرېښودلو لوی سعادت ګڼو. پایله: موږ له نورو انسانانو هېڅ کم نه یو، هر څه کولی شو. زموږ ژبه، فرهنګ او ارزښتونه کړای شي موږ په یوه پرمختللي، ځان متکي او پیاوړي ملت بدل کړي. یوازې د ستر خوشحال دا بیت ته پام پکار دی چې وایي: که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. مننه.